زړه کوه. څه وشول؟ له احمد سره د خبرې وکړې نیسان؟ بیا رانغی. زه هم پاڅېدم ټولنې ته ورغلم، خو هغه ماته هېڅ ارزښت رانه که، خبرې ونه کړې. هغه ماته ارزښت هم رانه که. خدای خیر دی، له ما سره مرسته وکړه. ما چې له چا سره واده کړی دی هغه سړی نشي کېدلی. داسې څه وشول چې احمد دومره بدل شو. خدایه ماته یوه لاره وښیه، زه یې نور نشم زغملی. سمه ده خورې، هیله کوم ارامه اوسه، نور نو مه ژاړه. وګوره موږ ټول خفه کېږو. ته اوس هم هڅه کوي چې له هغه نه اجازه واخلې نیسان، خو کومه ګټه نه کوي. هر څه ښکاره دي لورې، هغه ستا په کیسه کې نه دی. وخت مه ضایع کوه لورې، ماشوم دې لرې که. اوس د دې خبرې وخت مورې چې تا نیسان ته وکړه، ته د هغې حالت نه وینې؟ زه چې په دې کور کې هر څه ووایم ګرمه ګڼل کېږم. فقط ما نیسان ته کومه بده خبره کړې ده اصلي. سمه ده، ستونزه خو همدا ده چې ته تل یو ډول خبرې کوې. علي دننه یې؟ احمد یو لږ نه دې ساتنه ونه شوه کړی. تیر شه ما ته وګوره بوډا، کور دې باید وپلورې، کنه نو په همدې کور کې درته قبر جوړوم. خخاوم ته پوه شوې؟ رجایي په هوش راشه. د دې کور نه باز ما مړی وځي، خو زه نه پلورم، چې مې هماشنې نه پلورم. زه له کوره مې وځې ورک شئ، کنه نو پولیس ته زنګ وهم. الله الله. ګوره ښاغلی تحسینه، ما نه غوښتل چې مسله تر دې ځای ورسیږي. مخکې له دې نه چې خبره خرابه شي، راځه چې دا مسله په خوښۍ حل کړو. نه غواړم چې خفه شي، نه غواړم درته زیان ورسیږي. د ډرامارانو غوندې دننه کېږي، وروسته بیا د انسان غوندې خبرې کوې. زموږ چې له واسې رسیږي بیا یې کوئ. زه له تاسې نه ډارېږم. السلام علیکم. علیکم سلام عثمان کاکا. زه ځم چې تحسین ته یو امانت وسپارم. خیرات دی، څنګه دې ستا سوځېدلی؟ زه علي لټوم. تا نه دی لیدلی عثمان کاکا؟ نه می دی لیدلی. ولې لټوې؟ کومه خبره شوې؟ نه کومه مهمه خبره نه ده شوې. لږه بیړه لرم ځکه ستړی شوی یم. د خدای په امان. په مخه دې ښه شه. خدای دې خیر کړي. احمد ملا صاحب هرومرو کوم درد لري؟ توف دې په تاسو په زړونو باندې هم داسې احساس انسانیت دی. لرې که رجایي وکیله، کوم کار چې زه نه غواړم وکړم مې مجبوروه چې وکړم. پام کوه ما ته وګوره رجایي، دا مسله په خوښۍ سره حلولی شو، بیا ولې داسې کوې؟
وسله ښکته که بس دی نه بوډا بې ځایه سرزوري مه کوه اول وي که آخر وي کور دې پلورې ولې زموږ وخت ضایع کوي نه یې پلورم پوه شوې نه یې پلورم له تاسې نه ډارېږم یوازې مړی به مې واخلئ که اړتیا شوه مړی بیا دې هم واخله نور نو بس دی رجایي د باندې ووځه څه د باندې ووځه سمه ده لاس دې لرې که تا خپل عقل له لاسه ورکړی وسله ویستل څه معنا لري موږ مافیا یو له مانه چې څه غوښتل کېږي زه هم هغه کوم وکیله چټیات مه وایه څه کوې هغه ولې رجایي که تا ستونزه حل کړې وه نو زه نه مجبورېدم چې وسله مې ویستلې وای دا چې ته نه بریالی کېږې پام کوه چې قصور یې له مانه ونه باسې پوه شوې اوس هم خبرې کوي ته څه ډول سړی رجایي له دې ځای نه ورک شه ځه ورک شه که نه کم عقل رجایی تولګه علي چیرته دی نه پوهېږم ما ته دروغ مه وایه تولګه د علي ژوند لږ وخت سره مخ دی ته غواړه چې په هغه څه وشي نه البته چې نه غواړم نو ووایه د خپل پلار جابر څنګ ته لاړم ویې ویل که زه لاړ شم پلار مې مور پرېږدي سمه ده جابر چیرته دی درته وایم جابر چیرته دی تولګه هغه کولی شي چې هغوی ته زیان ورسوي زرکه ووایه علي چیرته لاړه موږ ډاډمن یو چې هم هغوی دي دننه د وینو څاڅکې شته موږ فکر کوو چې د ښځې وینې دي پوه شوم سمه ده که ښځه ټپي وي نو هغوی ډېر لرې نشي تللی خو که هغوی په موټر کې تللی وي ښه نو څنګه یې پیدا کړو ښاغلی سلیمه ارامه اوسه مرکز کې د عمومي قبرو ویډیوګانې ګوري موږ هم د هغوی راټولو ته دوام ورکوو یوازینۍ غوښتنه مې دا ده چې مور مې بیرته راشي زه له تا سره ژمنه کوم علي چې د خدای په مرسته سره مور د روغه رمټه پیدا کوو بله احمد ملا صاحب څنګه خیرت خدای سلیمه علي له مانه په پټه وتښتېده څنګه وتښتېده صبر وکړه ارامه اوسه د جابر څنګ ته تللی فکر کوي که پلار مې ما وګوري مور به مې خوشي کړي د جابر څنګ ته تللی مونږ کوډلې ته راغلو احمد ملا صاحب خو دلته څوک نشته پوهېږم ځکه چې جابر هغه بل ځای ته غوښتی سلیمه پته واخله سمه ده ووایه اوره کوم ځای هغه ځای راته معلوم دی سمه ده ژوندی اوسې خورې سمه ده خیر دی مه ژړه څنګه ونه ژړم اصلې ته د احمد کارونه نه ګورې باور مې نه راځي کوم احمد چې له ما سره مینه درلوده او د هغه لپاره زه د خپلې کورنۍ په وړاندې ودرېدم هغه داسې کارونه نشي کولی دا دی کوي یې خورې زه نه پوهېږم چې ته ولې اوس هم په دې خبرې باور نه کوې ګوره خورې
نو ته خپله پرېکړه وکړه. لومړی ستا خپل ځان مهم دی، بل هیڅوک مهم نه دي. نه احمد رور نه د ماشومان له تنه ډېر مهم دي. زما په خبره پوه شوې؟ که داسې دوام پیدا کړي نو زه بیا نشم کولی چې دې اړیکې ته دوام ورکړم. څوک چې زما په کیسه کې نه دی هغه سره ژوند نشم کولی. که داسې دوام پیدا کړي زه له احمد نه طلاق اخلم. اصلي کوم کار چې سم وي هماغه باید وکړي خوري. زه تل در سره یم. لکه چې تر ټولو سم کار زموږ جلا کېدل دي. هو همدې ځای ته تللي دي. موږ هم هلته ځو. مرسته کوونکي ډله هم ولیکئ، خو دومره ورته وایه کله موږ نه مخکې هلته ورسېدل چې څه ونه کړي. زر کوئ چې ځو، زر کوئ. سامې زموږ دوه کسان هم دلته پاتې شي. ښاغلی والي، داسې کار نشم کولی. په وسلې سره څوک ډارول او ګواښ کول له ما سره ښه نه ښکاري. زه یو وکیل یم، کوم داړه مار نه یم. فکر کوي چې دا د ماشومانو لوبه ده چې کله دې خوښه وه پکې ګډون وکړه او چې کله دې خوښه نه وه مې کوه. داسې نه ده ښاغلی مراده. که اړتیا شوه وسله به هم کاروي او نور شیان هم. پوه شوې؟ خو ښاغلی والي، که ته وایي چې زه دا کار نه کوم نو درته به هیڅ ښه نه وي. لارا لارا زویا مور مې چیرته ده؟ مور دی ښکاري چې ډېر زر بدل شوی. درته وایم مور مې چیرته ده؟ دا دی راغلم، نور څه غواړې؟ البته چې راځي به. زه ستا پلار یم. پلار دا دومره کلونه چا چې له تا نه ساتنه کړې ته یې لوی کړی یې. تا ته چې څه درکړي هغه د پلار دی. ته مې پلارې ها؟ هر څه د چې راکړې څه وشول، په بدل کې د له مانه خپله مور واخیسته. یوه بله مور هم لرې مه هېروه. کومې ښځه چې وروسته له 15 کالو ته یې پیدا کړی یې هغه د مور ده، یا که هغه ښځه د مور ده چې 15 کاله ستا پالنه یې کړې او ته یې لوی کړی یې. د دې هر څه مسؤل ته یې. له ما سره زما له دواړو میندو سره هر څه تا کړي. اوس نو ووایه چې مور مې چیرته ده؟ ژمنه کوې را سره خو ځې که نه؟ ځم. زه څنګه باور وکړم؟ په ما د خپل ځان فکر مه کوه پلاره. چې مې ویل ځم نو بیا ځم. اوس نو ماته مې مور وښیه. رایولی مورې لرې شه. پام کوه چې پرې باور منې کې دا دروغ وایي. زویا له دې ځای نه وتښته. پام کوه چې له ده سره لاړ نه شې. که ته غواړې چې زه له تا سره لاړ شم مور مې پرېږده. زویا وتښته وتښته. زویا وتښته. په ما چې هر څه کوي په دې کې ته لاړ شه. وتښته. مور مې پرېږده. زه دې غوښتلم، دا دی راغلم. له مور سره مې ستا کار نشته. ویلي دي د خپل زوی لپاره له ځانه هم تېرېږم.
ګورم چې په رښتیا هم داسې ده. ما ته دې دروغ وویل. ودې ویل چې مور دې پرېږدم. کومې ښځې چې زما زوی زما یوازینی وارث یې له ما نه اخیستی او ته فکر کوې چې زه هغه همداسې ژوندی پرېږدم. مورې لاره هغه مه بیایه جابره، ما ووژنه خو خیر دی، زوی ته مې زیان مه رسوه. زه تر اوسه دومره نه یم لیونی شوی چې خپل زوی ته زیان ورسوم. ساحره هغه زما یوازینی وارث دی، یوازینی وارث. جابره درته زارۍ کوم، خیر دی هغه مه بیایه. لاره مور مې پرېږده. خیر ده له هغې سره کار مه لره. جابره هلته جنګ روان دی، ته له هغه نه هلته څنګه ساتنه کوې؟ سوریې کې خلک وژل کېږي، هلته یې مه بیایه، همدلته ترې ساتنه وکړه. زه ژمنه کوم چې ستاسې مخې ته نه راځم. که ته وغواړې بیا هم زموږ مخې ته نشې راتللی، ستا پایله رسېدلې ده. وروستی دعا دې وکړه، مخکې شه. مورې ما پرېږدئ. مورې bale ورنږدې شوي یو احمد ملا صاحب. زه هم لاندې لارې نه ورځم، کېدای شي چې له تاسو نه مخکې هلته ورسېږم. سلیمه، زه ډېره بخښنه غواړم، له ما نه باید علي نه وای تښتېدلی. که ما ورته پام کړی وای اوس به کوم کار چې شوی وي هغه بیا کومه چاره نه لري. اوس نو کار شوی، سهار والی پیدا کوو، بیا کومه ستونزه نه پاتې کېږي. سمه ده، د خدای په امان. ځه تېره شه. زارۍ درته کوم، خیر دی علي له دې ځایه مه بیایه. په ما چې هر څه کوې ویې که، خو خیر دی هغه د اور په منځ کې مه غورځوه. بې ځایه زارۍ مه کوه. زه د خپل زوی نه ساتنه کوم. تر څو چې زه ژوندی یم ترې نه ساتنه کوم. زما په خبره پوه شوې؟ خو تر څو چې ته ژوندی یې موږ په ارامه نشو اوسېدلی. موږ دې خواشیني کړو، زموږ کورنۍ دې ووژني. د خپلو کارونو سزا باید وګوري. دا چې د جابر په وړاندې سرزوري کول څه ته وایي پوهه به شي. اوس نو د سزا لیدلو وخت دی. ما پرېږدئ چې لاړ شم. سوریا هیله کوم، په ما چې هر څه کوې ویې که، خو له علي سره کار مه لره. عذر درته کوم، هغه ته زیان مه رسوه. اوس ډېره ناوخته شوې ده. علي دې واخیسته را وتښتېدې، تا زه دې کار ته مجبور کړم. هېڅوک دې له ما نه نشي ژغورلی. ته باید اوس د خپلو کارونو سزا وګورې. خدایا ته علي وساته، هغه ته ځواک ورکړه، هغه د جابر له ظلم نه وساته. ما پرېږدئ، دروازه خلاصه کړئ. لاره مه کوه. مورې دا دې ودلیدل؟ د 15 کاله مخکې غوندې بیا ما وګټله. خدایا ته مې زوی وساته، زه هغه تا ته سپارم. مور مې دننه ده، پلار مې هغه وژني. هیله کوم مرسته وکړئ. جابره موږ پوهېږو چې ته دننه یې، زر د باندې راوځه، تسلیم شه. زرکو پاسېږه. ومې ویل پاسېږه، مخکې شه. زر د باندې راوځه او تسلیم شه. وسله دې وغورځوه جابره، تسلیم شه. لاره مې خوشې کړئ.
کنه نو د دې مغزه شیندم. پلاره هیله کوم مور مې پرېږده هیله کوم. خاینه زما پان ته دوی خبر کړي. اندېښنه مه کوه تاسې دواړه مرداره وم. باید یوه پرېکړه وکړي، یا به دا کار زما له شرطونو سره مخ ته بیایې یا هم غوږ شه مراده، د دې لپاره چې د یو څه شي څښتن شي نو باید ځینې وخت زړه ونه سوځوي. زه داسې کار نشم کولی. په وسلې سره څوک ډارول ما ته ښه نه ښکاري. یو حقوق پوه یم، د کوڅې لنډه غر نه یم. بس دی حقوق پوهې. حقوق څه ته وایي؟ په دې نړۍ کې څوک په اسانۍ سره نه شتمن کیږي. د دې لپاره چې شتمن شي باید غریب خلک د پښو لاندې کړي. څوک چې داسې نشي کولی هغه نه شتمن کیږي. څوک چې شتمن نشي هغه ته څوک ارزښت نه ورکوي. ستا د وجدان د عذاب لپاره زه له خپلو پلانونو نه نشم تېرېدلی. څنګه چې غواړئ. ښه فکر وکړه، له تا سره یا پرته له تا دا پروژه عملي کیږي، خو که لږ عقل ولرې نو له ما سره به پاتې شي. تسلیم شه. زه د خپل موټر کیلي او خپلو کسانو نه یو غواړم. صحرا پرېږده، تسلیم شه. هیڅ ځای ته نشي تښتېدلی. وای 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 ښوونکیه ته هم دلته راغلی. هر څنګه چې وي بله چاره نشته. مورې زویا له تاسې سره مې کار نه دی خلاص شوی. زه بیرته راځم. تاسې دواړه یو ځای مرداره وم. زویا مورې زویا ګرانه سړ گیا. والله چې ډېره خواشینې شوم. جلۍ ډېر سخت حالت دې تېر کړی دی. لورې تاسې دواړه خدای ساتلی یې. او موږ ته دې ولې خبر رانه که؟ دا خبره څوک پټوي لورې؟ ما ونه غوښتل چې تاسې ته ستونزه پیدا کړم. جابر یو ډېر ګواښونکی انسان دی. دا سمانه لري. ته هم زموږ د لور په څېر ګڼل کېږي. په هر حال د دې موضوع په اړه نورې خبرې نه کوو، خپل فکر نه خرابوو. هر څه لاړل تېر شول. جابر زندان ته لاړه. ډېر شکر دی تاسې هم روغ رمټ یې. خدای دې له تاسې ټولو نه راضي شي. اصلي د هر څه لپاره ډېره مننه کوم. مننې ته اړتیا نشته ګرانې، موږ خو ملګري یو. کاش چې زما له واسطې ډېر څه پوروئ سهره جانې. هغه سبا ته کار ته مه راځه، ښه ارام وکړه. سمه ده. ژوندی اوسې. څه وخت دې پلان درلوده چې ما ته ووایې؟ ته خو پوهېږې چې تحسین کور پلورلی، کیدای شي چې رجایي سره مې زیاتی کړی وي. هر څنګه چې وي هغه کار وکړه. هغوی دواړو د قبالې کار خلاص کړی. موږ ډېره هڅه وکړه خو رجایي به څنګه قناعت ورکړی وي. لکه چې ښه وړاندیز یې ورته کړی. څنګه ښه؟ فکر کوم چې ته په دې وخته پوهېدې، همداسې نه ده؟ البته هر وخت یو ښه وړاندیز وي. باید زه هم په دې پوه شم. بل ځل ته باید داسې کار ونه شي. بل ځل ته نه کیږي. ډېر ښه. مور
مورې پلاره لاس مې ډېر درد کوي وغورځېدم وغورځېدې کوم ځای دې ولګېده زینب مخکې شه دننه ځو مخکې شه که غورځېدلې وه نو اوس به قیامت شوی و ای هغه هسې ناز کوي البته چې هغه خپل پلاره مور غواړي په خیر راغلې زویا خوشحاله اوسې مور جانې راځه تیر شه سلام علیکم علیکم سلام علیکم سلام شفا دې وي ډېر خواشینی شوم اوس خو ښایي که نه وروسته خبر شوم که نه نو ډېر شکر دی ښه یو که زما د کولو سوي مه شرمېږه ووایه ما سلیم سره خبرې هم وکړې خو نه نه ډېر شکر دې موږ هر څه وکړل ووایه تا څه وکړل هر څنګه چې وي کارونه ډېر دي لانجې په پرله پسې ډول دا وې ستا کارونه څنګه روان دي ته ما ته غوږ شه خورې تاسې چې هر څه وایي ویې وایي خو د مینې اور بل شوی ډېر وخته بل شوی خورې غلی شه غلی شه توبه توبه زه لوبې کوم تاسو هم ما سره لوبې وکړئ لورې تا خو وویل لاس مې درد کوي کوم ځای دې ولګېده اوس درد نه کوي تاسو چې راغلی ښه شو زما له امله لرې ته نه لاړه که کومه بده پېښه شوې وای خو ډېر شکر دی ونه شوه موږ نه پوهېږو چې تقدیر موږ ته څه پېښوي زړه دې مه ځوروه سمه ده تا ولې ماته ونه ویل که زه پوهېدلی نه مې غوښتل چې ته اندېښمنه شي خفه شي ته خو هسې نه مه اندېښمنه یې نور نو اندېښنه مه کوه احمده زه هسې بې ځایه په تا غوسه شوم ته په ما باور نه لرې چې ماته هېڅ هم نه وایي دومره کارونه وشول ته هم له ګواښ سره مخ شوی یې ته په خپل ځان په موږ هېڅ پام نه کوې زر کوه لورې نور نه ځو سمه ده زر کوه لورې پلار دې ښکور که چې ځو مورې زه نه ځم زه نو ورځ کوم سهره ژوندی اوسې سلیم ښوونکیه مننه کوم سهرا زما له امله ډېر ستړی شوې زما لپاره د خپل ځان له ګواښ سره مخ که ښوونکیه هر څومره مننه وکم بیا هم کمه ده هر څه تیر شول سهرا زر کوه اصلي نور نه ځو چې د دوی فکر هم لږ ارامه شي بیا دې هم شفا وي سبا ته کېدای شي سره ووینو سلیمه پلاره موږ سره لاړ څه خیر دی لورې سبا ته بیا درځم اوس نو مور دې مه په تمه کوه سمه ده خدای په امان احمد وروره په مخه مخه شه اصلي ورځ مو په خیر ته یې پرېږده لورې زه یې ټولوم په دې حالت کې هم کار کوې د لمونځ وخت رانږدې شوی زه هم جومات ته ځم مونږ هم ځو سلیمه زه هم نور ځم خدای دې قبول کړي آمین خدای دې قبول کړي زر کوه لورې ته هم لاړه شه لږ ارام وکړه خو پام کوه چې په کور کې کار مار ونه کړې سمه ده سبا ته راسن هم دلته راشه علي که مور دې ستا خبره ونه منله له لاسه یې ونیسه راسن دلته یې راوله سمه ده زویه سمه ده شکران ترورې ته اندېښنه مه کوه
ښه وخت درته غواړم لورې. ژوند د یوسف روري. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مخکې له ویده کېدو نه خو څه نه غواړې؟ څه خبره ده داسې څنګه ګوري؟ مورې زه تا په رښتیا پرېښودلم تللی. زه وډاره شوم چې تا ته زیان ونه رسیږي. ومې غوښتل له تا نه ساتنه وکړم. له کلونو وروسته مې لاسته راوړی، ولې دې پرېږدم؟ ما مه پرېږده مورې. ما ته ښه غوږ شه. زه تا هېڅکله نه پرېږدم. پوه شوې؟ زویا علي دا کلچې وخوره که نه؟ نور نه بس دی شکران ترورې. موړ شوم نور نه خورم. وخوره زویا، خېټه دې ښه مه ډکه. په هلک باندې فشار مه راوړه، هسې نم ناوخته شوې ده. زرکوالي دا رودیشه زما ګرانه زویا، همداسې وخوره زویا وخوره. ډېر شکر دی، بیا هر څه د پخوا غوندې شول. ډېر شکر دی، خدا مه هېروه. له دې نه وروسته به یوه وړه ستونزه هم له موږ نه پټوي. د ښاغلي عثمان خبره دې واورېده سهره. له دې وروسته هره خبره چې وه پرته له کوم شرم نه موږ ته یې ویل ورې. همدارنګه په دې امتحاني نړۍ کې هېڅوک نه پوهېږي چې په چا څه کېږي څه نه کېږي. رښتیا وایې، خدای دې بیا هم له تاسې ټولو نه راضي شي. آمین. زموږ له ټولو نه. زموږ له ټولو نه لورې. زر کوه لورې، سبا ناري ته راشه. ټولو وکړې یوازې ته پاتې یې. زه سبا ناری نه کوم مورې، زړه ته مې نه کېږي. لورې دا چې ته څه نه خورې څه نسکې، په دې کار سره د ستونزه حلېږي؟ ته له احمد نه د طلاق اخیستلو نیت لري، خو دا چې هغه ماشوم به څنګه شي تر اوسه د پرېکړه نه ده کړې. زینب هم په پلار ویلو خپل زړه ځوروي. ته څه فکر کوې لورې؟ مورې تا نه ویل چې کور دې پرېږده؟ دا دی طلاق ترې اخلم. ستا غوښتنه همدا نه وه؟ لورې ما خو درته نه دي ویلي چې ترې طلاق واخله، یوازې د دې لپاره چې هغه وډار شي. مې ویل کور پرېږده، ما ویل عقل به یې سرته راشي، په دې به پوه شي چې ستا له لاسه ورکول څه معنا لري. قناعت به وکړي نیسان لورې. که نو دا مې په فکر کې هم نه ګرځېدل چې ته له هغه نه طلاق واخله، کور دې پرېږده، له هغه نه جلا شه. دا دې خپله وینې مورې، که هغسې وي که داسې وي، اوس یې څه نه کېږي مورې. ما خپله پرېکړه کړې ده، طلاق اخلم. ولې طلاق وانخلي؟ پلار یې غېږه خلاصه کړې ده، ورته پته مه دی. دې ته وګوره څنګه بېغمه ناسته ده. ښکاره ده چې هارون په آلمان کې ډېره موده کار کړی، له هغه ځای نه د هغه د تقاعد تنخوا راځي. نه کېږي. هر څنګه چې کېږي زه یې باید له خاوند د جلا کېدلو مخه ونیسم. زه هغه تنخوا بل چاته نه پرېږدم. راځه
ستړی مشه مدیر صاحب. د کتابونو د نوي کېدو په اړه مې له تا سره خبرې کولې. آخر د ښوونځي ټیم خواته شو. ومې ویل چې سمه ده ښوونکیه، ته خو هېڅ صبر نشې کولی. بله دا چې د ښوونځي په بودیجه کې د کتابونو لپاره ځانګړې شوې پیسې نشته، یعنې دا کار لږ وخت نیسي. خو تاسې ژمنه کړې وه چې دا کار به ډېر ژر ترسره کوئ. زما ژمنه ده سلیم ښوونکیه، یوازې دومره وایم چې وخت نیسي. ورځ په خیر. ته به داسې ډېر په تمه شي. اصلي چیرته ځې؟ چیرته به لاړه شم؟ موري بوتیک ته ځم، ناوخته شوې، اوس هم په کور کې یم. له خور سره د خبرې وکړه، همدا وایي چې زه طلاق اخلم، خپل عقل دې په کار واچوي. له خاوند نه جلا کېدل اسانه ده، خلک به څه وایي ها؟ وروسته له دومره کلونو نه دا کار د کېدلو دی. موري هغه فقط نن طلاق اخلي، سبا ته به ورسره خبرې وکم. زه اوس کار لرم. اصلي که لږه ناوخته لاړه شي نو قیامت کېږي. سمه ده موري، سمه ده. ښه مېرمنو، زه اجازه غواړم، ګاکان به مې په تمه وي. زه په مخه د خشه ښاغلی عثمانه، خدای دې په کار کې برکت واچوه. ژوندی اوسې. په خیر راغلې لورې. خوشحاله اوسې. او مېرمنو سهار مو په خیر. ستا دې هم سهار په خیر وي خانم شه. ویل مې چې خواښې دې بوره مشه، خو ته چېرته خواښې لرې؟ خور جانې ته خو یې که نه، خواښې ته اړتیا ده. خدای دې تا ونه وهي. کېنه لورې، زه ځواب ورکوم، کېنه. خدای دې تا ونه وهي. نو زه هم تا د قهوه تیاروم. کېنه خورې، زه د قهوې څکلو ته نه یم راغلې. ووایه څه وشول جلۍ؟ ګوره دا ځل به هر څه راته رښتیا وایي. هسې نن پرون دې راته ډېر څه ونه ویل سهرا. کله چې مې یادېږي فکر مې خرابېږي. خاوند دې چېرته و؟ څنګه راغلی و؟ څه یې غوښتل؟ یوازې علي غوښته؟ هرومرو ته یې هم له ځان سره سوریې ته بولې سهرا. راته ووایه جلۍ. علي پسې راغلی و، غوښتل یې چې بویسي. ما هم ورته اجازه ورنه کړه. سهرا لورې زر کوه، سترګې دې روښانه، ترور دې په هوش راغلې ده. رښتیا وایې؟ زر کوه لورې، سمدلاسه څنګه ورځو، د کومه حالت نه وتلې. منډکه خانم شه، ته باید میرال ته زر خبر ورسوي جلۍ. خور جانې تا د دې په اړه ښه فکر کړی؟ ګوره داسې نه چې پښیمانه شي. ما فکر کړی اصلي د همدې له امله نور په ما فشار مه راوړئ. خو خورې ته پوهېږي چې زینب. پوهېږم، په دې هم پوهېږم چې پښیمانېدل بیا ګټه نه کوي. موږ دواړه غمجن کېږو، زینب هم له سخت حالت سره مخ کېږي. ما هم په دې اړه ډېر فکر کړی. یو ځل بیا له احمد ورور سره خبرې وکړه، دا سمه نه ده چې کښتۍ ته سمدلاسه ور واچوي. ډېر شکر دی، زما عمر دومره دی چې د ښه او بد په منځ کې توپیر وکړم. زه نه غواړم چې ستا زړه مات کړم، خو په ما ډېر فشار مه راوړه. نو سمه ده، هر څه ده چې خوښوي وي که. زه بوتیک ته ځم. که ته علي لیدلی وای، لږ پاتې و چې زه خوشحالي کولو ته هم نه وای پرېښی. په زړه کې مې عقده پاتې ښوونکیه. زه وایم چې موږ د ښوونکو ترمنځ دا اتلولي باید ډېره ښه ولمانځو چې زما زړه هم آرام شي. رښتیا وایې، په اصل کې هره بریا باید د خپل حد پورې ولمانځل شي. ټول زده کوونکي کمعقلان دي، داسې خو نه کېږي. په ټول ټولګي کې یو څو زده کوونکو عقل درلوده، خو هغوی هم کمعقلان شول. څه خبر ده ښوونکې؟ څه خبره به وي؟ د ریاضي ازموینه مې واخیسته، پرته له یو څو کسانو نه نورو ټولو کمې نومرې واخیستې، ان تر ټولو تکړه کس عمر هم خرابې نومرې واخیستې. دا خبره فوټبال پورې څه اړه لري؟ هو ښوونکې، دا چې دا موضوع فوټبال پورې تړلې لږ بې انصافي نه ګڼل کېږي. څه بې انصافي ګڼل کېږي؟ هغوی خپلو درسونو ته پام نه دی کړی ښوونکیه، درس یې نه دی ویلی، ټول د فوټبال د بریا په خوشحالۍ کې ډوب شوي.
کاره ده چې پایله یې همدا شوه. ښوونکې زه خو هم دا وایم خو څوک زما خبره نه اوري. ګوره سلیم ښوونکی دا هغه ټیم ډېری زده کوونکي په اساسي مضامینو کې ضعیف دي. سربیره پر دې د بیا هم هغوی د فوټبال په ټیم کې ونیول. د هغوی فکر دې له درسونو واړو. دا د پایله معلومه شوه. ګورئ د دې موضوع په اړه ښه فکر وکئ. د یو بل شي له امله بل څوک ګنهګار ګڼل د خپل وجدان له عذاب نه ځان مه خلاصوئ. ګورئ نړۍ پرمختګ کوي. دا هلکان زموږ د وخت هلکان نه دي. هیله کوم موږ باید له خپل ځانه پوښتنه وکړو چې زموږ تېروتنه چیرته ده. موږ چیرته تېروتنه کړې ده تر څو هغه اصلاح شي. ته غواړې څه ووایې؟ یعنې موږ په درس ورکولو نه پوهېږو؟ ښوونکې ما نه غوښتل د چا زړه مات شي. یوازې وایم باید له خپل ځانه پوښتنه وکړو. موږ ځینې وخت درس ورکوو له ټولګي نه وځو خو د زده کوونکو د راتلونکو په اړه ځینې خبرې شته چې باید پرې پوه شو. دا چې دنده ښه ترسره کړو او ښه درس ورکو یوازې همدا زموږ مسؤلیت نه دی. که نه نو موږ به په یو ځای کې او هغوی به په بل ځای کې له یو بل سره ښې اړیکه ونه لري. 40 کاله کېږي چې موږ دا دنده ترسره کوو او په هېڅ هم نه پوهېږم همداسې ده. دا چې تا په پردي هېواد کې دنده ترسره کړې اوس دلته راغلی نو یوازې ته ستونزې حلولی شي. په هوښ راغلې ده. څه ډېر دښمنان لرم. زینب دا غزاو دا میدان آخر زه هم امتحانېږم. زه په څه نه پوهېږم ترورې څه شوي؟